ما پرون د یو هندي یوټیوبر چې هغه همداسې دنیا کې ګرځي سفرونه کوي بیا خپل ټراول ایکسپیرینس شریکوي نو هغه سخته خرابه خاطره درلودله له عمان څخه ډیره خرابه خاطره درلودله د عمان ته تلله او بیا هلته بارډر کې ورسره یو امیګریشن افیسر ښه برخورد نه و کړی اوس خبره ده چې کېدای شي ته عمان ته تللی وي ښه تجربه ولرې زه عمان ته تللی وم ښه تجربه ولرم خو هغه یوټیوبر چې و ډېره خرابه تجربه درلودله او دا خرابه تجربه یې چې دی بیا شیر کړله هیڅ شی مطلق بد نه دی هیڅ شی مطلق ښه نه دی دا د خلکو هغه استعمال پورې اړه لري د خلکو هغه تجربې پورې اړه لري لکه خلکو د دغه شي سره او یا دغه څیز سره خپله تجربه څنګه وم اوس ما دغه ګمبل اخیستی دی دا تقریبا 2-3 ورځې وشولې خو سخت ورسره جګرخونه یم نو ما دغه تجربه چې دی ورسره ښه نه دی خو یو څو واره مې چې استعمال کړ نو کېدای شي تجربه مې ورسره ښه شي او بیا نورو خلکو سره یې وړاندیز وکړم چې یاره که دغه شی تاسو استعمال کوئ نو تاسو کولی شئ چې شی لکه ښه شی دی خلکو ته یې ریکمنډ کړم دغه یو کن وین لیکوال تللی و هغه ته سنګاپور ته تللی دی هلته یو ټکسي کې سپارېږي په دغه ملکونو کې چې دی ټکسیانې هغه میټر باندې ګرځي که نه نو پیسې دا ضرور نشته چې ته ورسره چاړ وکړې چې په څو مې وړې ادرس ورکوي کله چې هلته ورسېدلې میټر خپله درته وایي چې دومره روپۍ شولې نو دی چې کله خپل هوټل ته رسېږي هلته تقریبا هغه 50 روپۍ کېږي نو دی ورته 50 روپۍ ورکوي 50 سنګاپوري ډالره خو هغه ټکسي والا ورته وایي چې سرجي دا 15 روپۍ ډالره شول وای نه دلته میټر 50 وای دا ما غلطي وه په غلطه لارې مې راوستله نو ځکه دا څه شولې 50 شولې نو زه د خپلې غلطۍ چې 15 روپۍ کېږي هغه نه اخلم اوس د دغه لیکوال دغه تجربه چې دی سنګاپور څخه مثبته شوله اوس که زه هندوستان ته تللی وم یا پېښور ته تللی وم یا چې دی په همدغه کابل کې چېرته یو چا سره خراب برخورد کړی وي یا یو خرابه تجربه یو خراب کار یا مثلا یو جنس ما اخیستی دی ما سره وعده کړې وه چې یاره دا چې دی دا به ګارنټي وارنټي لري او تاسو کولی شئ 10-15 ورځو کې بیرته واپس راوړئ زه به یې بدلوم درته خو هغه بیا نه وي کړی نو زه بیا د هغې په باره کې هر ځای کې منفي خبرې کوم خو هلته کېدای شي په همغه مجلس کې یو کس ناست وي او هغه کېدای نه څه شی ولري مثبته تجربه ولري نو هر شی بد نه دی مطلق حکم کول نه دی پکار بس ابسولوت خبره نه دی د تجربو خبره دی او دغه تجربې کېدای شي د ځینو خلکو مثبتې وي ځینو خلکو منفي وي